الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن چې کوم ما سوال راخیستی په هغې زه تاسو سره خبرې کول غواړم. کومه موضوع ما انتخاب کړې ده هغه ډېره ضروري موضوع ده او اکثرا دا پوښتنه مانه ډېره زیاته کېږي. هغه دا ده چې زه فرانسوي څنګه زده کولی شم. دا یو ډېر جالب سوال دی او ډېر ضروري سوال هم دی. اکثره ملګري مانه دا پوښتنه کوي. ګورې ملګرو، هر کله چې تاسو یو ژبه زده کوئ د هغې ژبې څه نه څه هغه د جملې جوړولو هغه بنیادي ساخت زده کول ډېره ضروري خبره ده. زما مطلب ګرامر دی چې تاسو د جملې هغه بنیادي ساخت زده کوئ، تاسو هغه بنیادي ګرامر زده کوئ، نو تاسو خپله بیا پرمختګ کولی شئ. کله چې ما دغه ویډیوګانې شروع کړې د فرانسوي ژبې زده کړې په اړه باندې، نو اکثره ملګرو به دا سوالونه ما دا کمنټونه ماته ډېر زیات کول چې ته په جملو باندې جملې جوړې کړه، په هغو ویډیوګانې جوړه کړه. ګورې ملګرو، د دې دپاره ما یو ویډیو جوړه کړه. دا نه 1000 جملې دي، نه 2000 دي، نه 3000 دي، نه لکه دي، نه 2 لکه دي، نه 3 لکه. زه به څومره جملې تاسو ته جوړې کړم، څومره جملې به تاسو په یاد او د قاریانو په شانتې زده کړئ. دا طریقه کار د فرانسوي ژبې یا د هرې ژبې زده کړې دا نه دی. دا طریقه کار بالکل غلط دی چې زه به ځان سره 10 جملې نن زده کړم، 15 به سبا زده کړم، 20 به نورې راوالم ولیکم زده کړم. نه، دا بالکل یو غلطه طریقه ده. دا یو غلط یو طریقه کار ده چې د ژبې زده کړې لپاره ته استفاده کوي. نو داسې بالکل هیڅکله هم مه کوئ. ګورې ملګرو، تاسو اول هغه بنیادي ګرامر، هغه بنیادي د جملې جوړولو ساخت هغه زده کوئ او هغه ډېر اسانه دی. لکه تاسو که زما دغه فرانسوي زده کړې ویډیوګانې وګورئ، نو ما په دغه بنیاد دغه سیستم باندې دا ویډیوګانې جوړې کړې او دغه سیستم باندې زه مخکې تلم. نو هغه کوم سیستم باندې چې موږ تاسو ژبه زده کولی شو، کوم یو سیستم چې ورته جوړ شوی دلته فرانسوي ژبې زده کړې دپاره یا نورو ژبو دپاره، موږ تاسو اکثرا افغانان چې کوم دي په انګلیسي پوهېږي او موږ تاسو انګلیش څنګه زده کړی. که موږ تاسو وطن کې وګورو ته د انګلیش کورسونه او انټرکام کتابونه و، موږ تاسو به ګرامر اول زده کوو. هغه ګرامر به چې زده کوو، ګرامر به هغې نه بعد موږ تاسو د جملې جوړولو هغه طریقه کار زده کوو، بیا هم خبرې کولې. نو هیڅکله هم دا یو طریقه نه ده چې ته جملې ځان سره ولیکه او جملې یادې کړه. څومره جملې به ته ولیکې، څومره به ته زده کړي، څومره به ته نورو خلکو نه پوښتنه کړي او ځان سره به لیکي او د قاریانو په شانتې به یادې به استفاده کړي. نه، دا غلط طریقه کار دی. تاسو اول دا زده کوئ چې جمله کې ګرامري لحاظ سره کوم شیونه پکار دي، څه څه راځي. مثال ناون دی، ورب دی، ابجکټ دی، څه شی دي. اول تاسو دغه بنیادي یو څو شیونه زده کوئ. بیا هم چې زده کړه د دې استعمال زده کوئ. ګورئ، تاسو کم سے کم که دغه 3 زمانې هم زده کوئ، تاسو خپله یو ژبه مطلب زده کولی شئ، مخکې وړلی شئ. لکه فرانسوي کې که تاسو موجوده زمانه زده کوئ، تېره شوې زمانه زده کوئ، آینده هره ژبه کې، حتی په انګلیسي کې هم، نو تاسو پرې خبرې کولی شئ. نو دا دومره وخت نه غواړي. اکثرا زموږ افغانان ته که ته دا ووایي چې ګرامر زده کړه، ګرامر باندې خبرې ورته وکړي، نو هغه ډېر زیات ویرېږي. وایي چې ګرامر والا ګرامر به څوک زده کوي او دا سخت دی او داسې د ګرامر نوم چې دوی واوري نو دوی په زړه کې یو ویره راشي، دوی دا ذهن کې دا فکر راولي چې دا ډېر سخت دی. نه، هغومره ګرامر زه نه وایم چې تاسو ډېر زیات ګرامر زده کوئ. اوس په انګلیسي موږ تاسو ټول ویلی شو، خو د هېچا هم دومره ګرامر نه زده. هغه بنیادي ګرامر زموږ ستاسو چې دومره وایي تېره شوې زمانه کې څه باندې پوهېږو، راتلونکې زمانه باندې، موجوده زمانه باندې، خلاص. نور یو نوی لغت زده کوه، هغه په جمله کې ته استفاده کوه. ته جمله کې دغه یو څو شیونه زده کړې، اسم زده کړې، اسم ضمیر زده کړې، اسم صفت زده کړې، دغه نور یو څو مهم چې کوم فعل زده کړې. فعل ټول ضروري فعل دی، نور ته بیا نوي لغات زده کوه او هغه جمله کې ته استفاده کوه. دغه د جملې سخت لپاره چې کوم مهم یو څو شیونه دي دغه زده کړه، دغه ضروري دي. او دغه 3 زمانه زده کړه، خلاص. دغه 3 زمانې زده کړه، خلاص. نور ته نوی لفظ، نوی یو لغت زده کوه، نوی لغت پیدا کوه. اول هغه ګوره چې دا ناون دی، دا فعل دی، دا اسم صفت دی، څه شی دی، هغه زده کوه او په خپل ځای استفاده ترې کوه. نو دا یو طریقه کار دی د ژبې. نو اکثره ملګري ما نه پوښتنه کوي چې زه څنګه فرانسوي زده کولی شم. بله ټوله مهمه خبره دا ده چې تا کله دغه بنیادي ګرامر زده کړو، خبرې کول. ګورئ، موږ تاسو کې یو غټ کار چې موږ تاسو کې یو غټه غلطي دغه دا ده چې موږ تاسو شرمېږو فرانسوي ژبه نه وایي. هره ژبه چې تاسو زده کوئ، تر څو ته خبرې ونه کړي، تر څو ته پرې خپله خبرې ونه کړي د بل چا سره، نو تر هغې ته نشئ زده کولی. اوس طبیعي خبره ده، دا زموږ ستاسو ژبه نه ده. موږ تاسو به غلطیان هم کوو، غلط تلفظ به کوو، غلطه مطلب ګرامر به هم غلطي، جملې به هم غلطي، سپیلنګونه به هم غلطي. دا زموږ ستاسو ژبه نه ده. موږ تاسو ته نوي راغلي، نوي دا ژبه زده کوو، مکمل مختلفه ژبه ده. انګلیسي خو بیا موږ تاسو ورځکه په کورس کې هم نه ویلي، په مکتب کې هم څه ناڅه ویلې ده، یا څه ناڅه په کتابونو هم لیدلي هلته، یا ملګرو نه مې اورېدلې ده، یا
هلته انګلیسي وطن کې ډېره زیاته او فرانسوي مکمل یو نوې ژبه ده. هلته په وطن کې څوک نه وایي، نه تاسو اورېدلی، نه کوم حتی نه فلم کتلی، نه چې شي لیدلي، نه دغه تلفظ مخکې اورېدلی دی. نو دا اول ځل چې موږ تاسو دغه ټولنې ته راغلو، دغه ژبې سره موږ تاسو بلدېږو. نو دا بالکل دا به وي، غلطي به موږ تاسو کوو، غلط تلفظ به کوو، ګرامر کې به غلطي کوو. دا د دې معنا نه چې موږ یو بل پرې وخاندو، ریشخندې کړو چې پلانکي والا داسې تلفظ وکړو، پلانکي دا وولي. دا ټولې غلطې خبرې. باید موږ تاسو یو بل تشویق کړو. صحیح دی؟ تاسو ته ګورئ فرانسویان دي که تاسو څومره غلطه فرانسوي هغو سره وایي، تاسو ډېر زیات تشویقوي. تا ته وایي ستا خو ډېره ښه فرانسوي زده، ته خو ډېره ښه فرانسوي وایې. هېڅکله هم تاله دا نه وایي. اصلا به موږ تاسو ټوله غلطه فرانسوي وایو. هغه به تا دومره تشویق کړي چې ستا به ځان له امید پیدا شي. ته به وایې چې والا زما خو ژبه زده. نو دغسې باید موږ تاسو یو بل سپورټ کړو، یو بل تشویق کړو. نو شرمېږئ مه. څومره چې تاسو کولی شئ خبرې پرې وکړئ. خبرې ډېرې ضروري دي. صحیح دی؟ ورسره لیکل هم کوئ، سپیلنګونه هم زده کوئ، لیکل هم کوئ، لیکل هم ډېر ضروري دي. صحیح دی؟ ځان له داسې مه زده کوو چې موږ په وینا زده کوو، صرف هغه سپیکینګ سکلز موږ ښه شي. صرف په وینا ځان مه دغه کوئ، بلدوئ. وینا باندې هم ځان بلد کړئ، په لیکلو هم بلد کړئ، په ویلو هم بلد کړئ، سپیلنګونه هم زده کړئ. هر طریق نه زده کړئ چې دغه څلور سکل چې کوم دي دغه ستاسو باید قوي، لکه ریډینګ، رایټینګ، لسنینګ، سپیکینګ. په دې ټولو کې څلورو سکلو کې کار وکړئ. صحیح ده؟ نو مننه ملګرو، دغه یو څو خبرې مې غوښتل چې وکړم په دغه سوال باندې. الله دې وکړي چې تاسو څه نه څه زده کړي وي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو بلې موضوع پورې مو په الله سپارم.